السلام علیکم، زه یم هدایت او دوی ګوري پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه. په یوټیوب باندې که تی چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نی نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تی له هره نوې ویډیو درځي، او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. د نن په ویډیو کې زه تیله دا درښایم چې د کمانډ په ذریعه باندې د وای فای پاسورډ څنګه پیدا کړې. دا د هغه وای فای پاسورډونه معلومیږي کوم چې تا په لیپټاپ کې ویلي دي، لیکن اوس تا نه در معلومیږي چې د هغه وای فای پاسورډ چیرته دی. نو دا ویډیو در پایه پر وګورئ ترڅو زه تیله دا در وښایم چې د کمانډ په ذریعه باندې دا یو وای فای پاسورډ څنګه پیدا کېږي. نو د ټولو څه اول به راسو سرچ ته، دلته به ووایي کمانډ سی یا سی ایم ډي ووه، سی ایم ډي خپلې راوړي، کلیک پر ووه. د هغه بعد ووه نت ایش سپیس والیون سپیس شو سپیس پروفایل. چې تا کلیک پر والی دا ټول هغه وای فای دی چې د کوم سره زه کنیکټ یم، چې د کوم سره زما لیپټاپ چې دی هغه کنیکټ دی. نو په دې کې به زه یو وای فای غواړم چې دا خان دی، دا خان وای فای چې دی زه غواړم چې د دې پاسورډ پیدا کړم. د دې پاسورډ څنګه پیدا کړم؟ بل ته به راسم، سپیس به نور کړئ، نت ایش والیون شو پروفایل. ټیک دی، نت ایش والیون شو پروفایل. و چې ته کوم وای فای غواړې د هغه نوم ولیکئ، دا کیپیټل خان دی، کې ایچ ای ان، صحیح دی. د هغه بعد نوم چې دی ولیکئ کی از ایکول ټو کلیر. چې ته انټر پر ووایه نو د دې چې دی تاله به اوس پاسورډ درسي چې کوم خان وای فای و د هغه پاسورډ سره دی. اوس ته ګوره سیکیورټي کی چې د هغه پریزنټ ده، او کی کنټینټ چې دی د کوم کی چې د هغه دغه موبایل نمبر چې دی دا د پاسورډ دی. نو دا رقم چې دی هغه ته د یو چا نه بلکې نو دا رقم چې دی ته د وای فای پاسورډ پیدا کوی سي. هغه کوم چې تا په لیپټاپ کې یو وارې انټر کړی دی کې ولید دی هغه وای فای پاسورډ پیدا کوی سي. نو که چیرته دا ویډیو خوښ شو نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او شیر کړئ د دوستانو سره، ترڅو زه دا رقم نورې هم ویډیو جوړې کړم.